السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته د پښتو خط لپاره یو ډیر خوندور کیبورډ در وښیم چې دغه کیبورډ په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې په خپل موبایل کې پښتو خط غټ ولیکئ او ښه ښایسته ولیکئ. بیا دغه خط تاسو چاته په واتس اپ کې مو لیږلی شئ، په میسنجر کې مو لیږلی شئ، په فیسبوک کې پوسټونه هم پکولی شئ او د یو چا په تصویر باندې په دغه رقم ښایسته غټ خط کې کومنټ هم پکولی شئ. نو که چیرې تاسو هم دغه کیبورډ په خپل موبایل کې انسټال کول غواړئ، په خپل موبایل کې زده کول غواړئ، نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ او که چیرې تر دا وسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه غنټې نښان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستان دا کوم کیبورډ زه تاسو ته په دې ویډیو کې درښیم. په دې کیبورډ کې هر زبان کار کوي، هر زبان تاسو دغه رقم ښایسته کې لیکلی شئ، هغه که پښتو وي، که فارسي وي، که اردو وي، که عربي وي، یعنې هر زبان کار کوي. نو دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې هغه کیبورډ ډاونلوډ کړئ. دغه کیبورډ په پلی سټور کې نشته او د دغه کیبورډ د ډاونلوډ طریقه تاسو ته د دغه ویډیو په اخر کې درښیم چې دغه کیبورډ به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ. کله چې بیا تاسو دغه کیبورډ په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه کیبورډ خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه کیبورډ خلاص کړئ نو دغه له تاسو ته دغه درې پرمیشنان غواړي. دغه درو سرو اپشنانو ته به تاسو پرمیشن ورکړئ، لاندې به تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ، بیا به تاسو په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ او دلته زه تاسو ته درې نور اپشنان درښیم چې تاسو به هغه درې سټینګونه نور کې وکړئ. ګوره په دې کې اول اپشن ده انیبل ملټي لینک، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به سمپل تاسو دغه ملټي لینک کیبورډ ته پرمیشن ورکړئ، بیا به تاسو په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ، بیا به تاسو په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ، بیرته به تاسو شاته راځئ. بیا به دې کې دویم اپشن ده سویچ ایمی ټو ملټي لینک، په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ او سمپل به تاسو په ملټي لینک کیبورډ باندې ټیک مارک ولګوئ. کله چې تاسو په ملټي لینک کیبورډ باندې ټیک مارک ولګوئ بیا په دې کې څلورم اپشن ده انیبل لینګویجز، دلته به تاسو زبانونه وښایاست، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته په دغه نور زبانو باندې ټیک مارک لګېدلی ده، له هغو څخه به تاسو ټیک مارک ختم کړئ. ګور په انګلیش باندې به تاسو ټیک مارک ولګوئ، دغه رقم د نورو زبانو څخه کوم ټیک مارکونه لګېدلي دي له دوی څخه به سمپل تاسو ټیک مارک ختم کړئ او لاندې تاسو کوم زبانونه غواړئ بیا به تاسو په هغو ټیک مارک ولګوئ. دلته به ګورئ اوس تاسو لاندې راسئ، دغه رقم زه یو اردو زبان غواړم، کوم عربي زبان غوښتئ په عربي باندې ټیک مارک ولګوئ، کوم نه غوښتئ ټیک مارک ځینې ختم کړئ او دغه رقم بل پښتو زبان غواړم. ګور په دوی باندې ما ټیک مارک ولګوئ، بیرته شاته رالم. نو دغه رقم د دغه کار خلاص شو. اوس تاسو یو هر چاته په واتس اپ کې میسج لیکئ یا په میسنجر کې میسج ورته لیکئ یا د یو چا په تصویر باندې کومنټ کوئ نو سمپل دلته ټیکسټ ته راسئ، دغه رقم دلته ګور اوس تاسو زبان ور چینج کړئ نو دغه رقم ګوره دا اردو شو، دلته ما پښتو زبان ته واړوئ. نو مثال زه ورته لیکم السلام علیکم، ګوره ما الف ولیکئ، دغه رقم سین لیکم، زه غواړم دغه سین غټ کړم. ګوره دلته له موږ سره یو نشان ده، په دغه نشان باندې تاسو څونه کلیک کوئ هغه هلته غټېږي. نو دغه رقم ما هلته ورته ولیکئ السلام علیکم، سپیس مې ورکئ، عین شو، دغه رقم زه غواړم دغه عین هم غټوم یا عین نه غټوم لام بیا غټوم، ګوره دغه رقم لام غټوم. نو دغه نشان چې ده دغه خط غټوي. نو دوستان تاسو کتلی شئ، ګوره ما السلام علیکم دا ما ولیکئ او دې ته مې ورولېږئ. نو دغه رقم که د چیرې د یو چا په تصویر باندې کومنټ کوئ نو هم تاسو دغه طریقه ور استعمالولی شئ او د دغه کوچني نشان په ذریعه سره تاسې هغه خط غټولی شئ. او که چیرې تاسو غواړئ په فیسبوک کې په غټ خط کې پوسټ وکړئ نو د دې کیبورډ په ذریعه سره تاسو په فیسبوک کې په غټ خط کې پوسټ هم کولی شئ. دغه رقم اوس مثال زه پوسټ کوم سلام، دلته ما سین ولیکئ، دا سین زه غواړم غټ کړم نو سمپل تاسو په دغه نشان باندې کلیک کوئ، په دغه نشان چې تاسو څونه هم کلیک کوئ نو هغه خط به هغونه غټېږي. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې موږ په غټ خط کې دلته سلام ولیکئ. نو دوستانو ډېر خوندور کیبورډ ده، د دې کیبورډ په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره په اردو زبان کې، په پښتو زبان کې، په عربي زبان کې او په فارسي زبان کې په دغه رقم غټ خط کې خط لیکلی شئ. نو دوستانو اوس راځو تاسو ته د دغه کیبورډ د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ طریقه درښیم، ځکه دغه کیبورډ په پلی سټور کې نشته. نو دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، هغه که هر براوزر وي مایوسي براوزر خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ تعلیم seo.com/m keyboard دغه به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ. نو سمپل بیا تاسو په گو بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو د براوزر په سرچ بار کې تعلیم seo.com/m keyboard ولیکئ نو بیا به تاسو ته دغه ویب سایټ خلاصي. دلته به سمپل اوس تاسو لاندې راسئ، لاندې تاسو ته ډاونلوډ بټن درکوي،
نو سمپل په دغه ډاونلوډ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ او دغه کیبورډ به تاسو له دغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه شوی ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.